قدرمنو اورېدونکو بیا درته هرکلی او بیا درته ستړي مشي وایم. پروګرام ادبزار دی، زه ستاسو کوربه یم ثاقب افریدی. تاسو غږ اورئ د پښتونخوا ریډیو FM 92.2 پېښور. د افسانې په لوري ګام پورته کوم او د افسانې د تګ نه وړاندې به ذکر کوم د ډېر محترم نسیم افریدي کتاب راغلی دی د افسانو او په لومبي ځلې افسانې چې دي هغه چاپ کړي دي دوی. د کتاب نوم یې دی خپله شاعري. افسانه یې در سره شریکوم. ډېره ښکلې افسانه ده، ډېره په زړه پورې افسانه ده. تمه لرمه چې ستاسو به هم خوښیږي. د افسانې نوم دی ورک جانان. نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. ورک جانان. ګلمینې تا ته وایم، که دا حال وي نو بیا به زه ستا خواله نه راځم. اوهو آسیې بیا څه چلو شو؟ اوسه پورې خو سمه دمه وې، ښه په آرام ناسته وې، دستي د په تندي 12 بجې شوې. هسې مې په تندي 12 بجې شوې. پرېږده مړې، ګوره آسیې خورې ته ضد ولیکې. آخر څه چل دی چې دومره په غوسه یې؟ ته ګورې نه ګلمینې چې زه دلته کله هم راشم نو ستا زوی فرهاد زما لور فرهانه سره د مخې را ایساره کي او په وهلو وهلو یې مړه کي. و زما ساده نیازبینې خورې آسیې، دا ماشومان دي، کله به خاندي کله به جاړي. په دوی سر مه خوږوه. شکر کوه چې دومره څوک زموږ عاجزانو هم شته چې کله خپلو کې ورانې کوي او کله مشغوله. ولې هغه ورځې دې هېرې شوې آسیې چې د خپل پلار نه 2 په 2 یتیمانې پاتې شوي وو؟ دومره هم زموږ څوک نه و پاتې چې ورته خپل مخ مو راړولی وي. مداماً زموږ دا ارمان و چې خدایه دومره یو ورور خو دې راکړی وی. ولې آسیې؟ هغه ورځ دې هم خیرې شوې چې پردي خیرات زکات ته به مو سترګې وي. یاد دې شي آسیې چې تا به د مزرو نه شکرونه جوړول او یو شکور به دې په 30 روپۍ خرڅوو. او زه خو هسې هم په ټول ګاونډ کې په مشینګره مشهوره ومه. پردۍ جامې به مې یوه جوړه په 15 روپۍ ګڼلې. دا هر څه خو یو خوا ته که آسیې، ولې هغه ورځ دې هم هېره شوه کومه ورځ چې زما نکاح وه او د کوره رخصتېدم دومره هم څوک نه و چې رخصت یې راکړی وی. خویندو وروڼو ته خو اکثر د رخصت په وخت پلار یا رور په سر لاس کېږدي او سره د نصیحتونو یې رخصت کړي. زما څوک و چې رخصت یې راکړی وی؟ چا راته نصیحت کړی وی؟ او دا حال د ستا هم و. اوس خو لا زموږ سترګې وغړېدې د شکرونو جوړولو، د پردو جامو ګنډلو او د پردي زکاتونو نه پارام شو. شکر کوه، شکر د خپلو کورونو خاوندان شو، خپل تیر وخت جړوه. آسیې په وړو خبرو ځان ته زړه مه خوره. دا ماشومان دي. د دې خبرو اورېدو سره آسیې خپلې مشرې خور ګلمینې ته د اوښکو ډکې سترګې پورته کړې او ورته وویل خورې تا مدام ماته د مور مینه راکړې ده. ما ضد کړی دی او تا معاف کړی یم. خورې خفه نه شي، بیا به داسې نه کوم. بس دا د مکر روح کې پاکې کا. اوس درته یوه خبره کوم، خو هسې نه چې بیا په غوسه شي. نه ولې به غوسه کېږم؟ امر کوه خورې. ګوره هسې نه چې آسیې خفه شي. اوهو نه خفه کېږم، ته خبره خو وکړه که نه. ګلمینې آسیې ما وې که ستا خوښه وي نو څه وایه که نه ګلمینې؟ بس نه ویم آسیې، کله چې زه هلته ستاسو خواله درشم بیا به درته ووایم. ټیک ده، اول زه ضدي وم خو ستا ضد نیولی دی. خو خورې زه درنه ځم، په ما ناوخته شو، د خدای په امان. څو ورځې پس چې ګلمینه د آسیې خواته لاړه، د څه خبرو نه پس آسیې ګلمینې ته وویل اوس راته ووایه تا هغه ورځ څه وې او څه دې په زړه و؟ هسې آسیې ما هغه دا خبره کوله که نه چې که ستاسو خوښه وي نو فرهانه به د فرهاد په نوم کړو. آسیې د دې خبرو اورېدو سره اول حیرانه شوه، خو د څه ساعت سوچ نه پس یې خپلې مشرې خور ته وویل چې زه هم تا لکه یو اولاد په خپله غېږه کې راستره کړی یم او زما اولاد هم لکه د ستا خپل اولاد وي. چې ستا خوښه ده زما هم در سره اتفاق دی. خورې دواړه خویندو یو بل ته مبارکیانې ورکړې او فرهانه د فرهاد په نوم شوه. وخت تېرېدو فرهاد هم رازلمې شو، شونډه یې شنه شوه او فرهانې هم د پیغلتوب په درشل قدم کېښودو.
دواړه یو بل ته ډېر ګران وو، ډېره مینه به یې هم د یو بل سره کوله. د فرهاد به چې کله هم فرحانه په زړه راوورېده، هسې به یې هم دومره څه بهانه جوړه که او د خپلې ترور خواته به یې ځان ورسوو. د فرحانې دیدار به یې هم وکړو او حال احوال به یې هم وپوښتو. د دواړو خویندو ترمنځ به تله راتله هم کېده، خو کله چې فرهاد 14 جماعت پاس کو او فرحانې په ترجمه د قرآن پاک ختم وکړو، نو یو ځل بیا ګلمینې خپلې خور آسیې ته راغله او ورته وویل چې خورې څنګه دې خوښه ده چې د فرهاد او د فرحانې د نکاح انتظام وکړو. آسیې یو ځل بیا خپلې مشرې خور ګلمینې ته خپل اختیار ورکړو او ورته وویل ستاسو خپل تیاری وکړئ، موږ به هم په خپلو تیارو لاس پورې کړو. په ټول ګاونډ کې د فرهاد او د فرحانې د نکاح خبره خوره شوه. د ګلمینې تیاری چې سر ته ورسېدې، اراده یې وکړه چې د راروان اتوار په ورځ نیټه کېږدي. د ټول کلي زنانه او ماشومانو د فرهاد او فرحانې د واده دپاره رنګ په رنګ جامې جوړې کړي. د هر ماښام نه پس به د کلي زنانه او ماشومانې راتلې او د ګلمینې ته به یې په انګړ کې تماشې او ګډاګانې کولې. او کله کله به د کلي پیغلو جینکو ګلمینه هم د لاسه ونیوه او هسې به یې د خپل زوی په دې خوشحالۍ کې تاو راتاو وکړه. خو کله چې د نیټې ورځ رانږدې شوه، نو فرهاد بېدرکه شو، هېڅ پته یې ونه لګېده. چې دا خبر تر ګلمینې راورسېدو، ځپلې مخې ونیوه او حیرانه پاتې شوه. په ټوله علاقه کې د فرهاد د ورکېدو خبر خور شو. دا تندر یوازې د ګلمینې په کور نه بلکې د آسیې په کور هم راوغورځېدو، ځکه چې د خپلې لور فرحانې خوشحالۍ نیمګړې نیمه خوا پاتې شوې. سر په زنګون ناستې ګلمینې به د خپل کور هرې دروازې ته سترګې نیولې وې چې فرهاد به اوس راننوځي او که اوس. د هر سحر نه تر ماښام او د ماښام نه تر سحر انتظار د ګلمینې هفتو او د هفتو نه تر میاشتو او داسې تر کلونو ورسېده، خو د فرهاد هېڅ پته ونه لګېده. د فرهاد د ورکې په 5م کال آسیې یو ځل بیا د ګلمینې خواته لاړه او ورته وویل خورې زما لور فرحانه به تر څو د فرهاد په انتظار کې ناسته وي، که ستا اجازت وي نو څه وایې آسیې؟ ستا څه خیال دی چې زما زوی مړ دی، خپل کور ته به نه راځي؟ دومره زر دې تمه رالنډه شوه، زما زوی به راځي او صحیح سلامت به راځي او نکاح به یې هم د فرحانې سره کېږي. د دې خبرې په جواب کې آسیې خپلې خور ته هېڅ ځواب ورنه کړو او خپل کور ته روانه شوه. خپلې لور فرحانې ته یې دا ټوله کیسه تېره کړه. خو فرحانې هم خپلې مور ته وویل چې دا خو ما 5 کاله انتظار وکړو، زه فرهاد ته تر مرګ پورې هم انتظار کولی شم، زما نکاح به صرف د فرهاد سره کېږي. آسیې دا ټول زور په خپله سینه تېروو. یو طرف یې د خپلې خور خبرو وینه وچوله او بل طرف یې د لور. خو اخر هم چې خبره د فرهاد د ورکې تر 15 کالو ورسېده، نه خو آسیې غږ کولو، نه فرحانې او نه ګلمینې. خو اخر هم د ګلمینې تمه لنډه شوه، په چغو چغو یې وژړل او دومره یې وویل چې لویه خدایه، دومره خو به دې نه زورولم چې زما د نیازبین او نازولي بچي نه د مرګ په تشتونه دې ژوند. ګلمینې اخر دا فیصله وکړه او د خپلې خور آسیې کور ته لاړه او ورته وویل چې خور د نن نه پس زما تاسو ته اجازه او د خپلې لور فرحانې نکاح کولی شئ. د دې خبرې اورېدو سره آسیې فرحانې او ګلمینې په چغو چغو وژړل. که څه هم ګلمینې اجازت ورکړو، خو دا فیصله د فرحانې زړه ته نه کوزېده او هم په خپله خبره به یې کوله چې زما نکاح به صرف د فرهاد سره کېږي. څو ورځې پس آسیې خپلې لور فرحانې ته ډېر په عاجزۍ سره وویل چې لورې، تر څو به ته د یو داسې چا انتظار کې چې نه یې د مرګ په تشتونه د ژوند د ډېرو سوالونو او منتونو او زارو نه پس چې کله آسیې د خپلې لور نه د خپل سر قسم واخیستو، نو فرحانې د فرهاد نه علاوه د بل چا سره نکاح ته غاړه کېښوده. څه موده پس فرحانه د بل چا په نوم شوه. د واده په سهر یې ټولې جونه د ګاونډ راغلې وې او فرحانه یې سینګاروله، خو سینګار ته یې زړه نه کېدو. آسیې چې کله خپله لور فرحانه سینګار ولیده، نو داسې ورته محسوسه شوه لکه د خپلې لور ویران او ویجاړ قبر ته ولاړه وي. بل مخ ته ګلمینې چې د جونو په دې هجوم کې فرحانې ته وکتل، نو لکه د خپل زوی فرهاد زخمی لاش ته ناسته وي. کله چې فرحانه پسې د نوي کور میلمانه راغلل،
او په ګاډي کې کېنوله، نو د خدای کارونو ته ګوره چې په یو دروازه فرحانه رخصت شوه، په بله دروازه فرهاد ناڅاپه راننوت.